په سویلي کوریا کې د بین الحکومتي مذاکراتو کمیټې 15مه غونډه چې د پلاستیکي ککړتیا پر وړاندې د تړون وروستي کولو په موخه جوړه شوې وه په بوسان کې پای ته ورسېده. د غونډې ګډونوالو د پلاستیک ککړتیا پای ته رسولو او د چاپیریال خوندي کولو په موخه د نړیوال تړون د ژر تر ژره وروستي کولو غوښتنه وکړه. وان کارلوس مونټری چې د اقلیم د بدلون لپاره ځانګړی استازی او د پاناما د چاپیریال د وزارت د ملي اقلیم د بدلون رئیس دی، په دې غونډه کې د تړون د وروستي کولو په اړه ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دا د ګام پورته کولو او له دې حالته د وتلو وخت دی. موږ یوازې د یو تړون خبره نه کوو، موږ پریکړه کوو چې آیا موږ د ځان د ژغورلو او چاپیریال خوندي کولو لپاره څه کوو. که موږ یو معقول تړون لاسلیک نه کړو دا به یو نړیوال خیانت وي او د بوسان تاریخ به مو هم ونه بخي. نو دا د ګام پورته کولو او له دې حالته د وتلو وخت دی. د پلاستیک ککړتیا نن سبا یو له خورا فشار لرونکو چاپیریالي مسلو څخه ګڼل کیږي. اوس مهال هر کال له 400 میلیون ټنو څخه ډیر نوي پلاستیک تولیدیږي، خو بیا هم د 10 سلنې څخه کم یې بیا کارول کیږي. د پلاستیک لوی برخه د کارونې وروسته له منځه وړل کیږي چې هر کال په میلیونونو ټنه په سمندر کې اچول کیږي.